نور خلک د سکون لپاره کور ښایسته کوي، پوخ یې جوړوي، د ده د خواهش مطابق یې جوړوي، رنګونه ورکوي، سیلینګونه ورکوي، رقم آرایش و زیبایش یې کوي، سهولیات ورته برابرې. دا ټول بد کار نه دی، خو دا آلات او اسباب د سکون دي. سکون دا نه دی، سکون د الله د لورې دی، سکون او خوشحالي د خدای د لورې ده. په دې اسبابو کې نشته. په یو ډېر قیمتي پلنګ به پروت یې، په ډېر قیمتي کټ به پروت یې چې هغه قیمت ته وګورې باید تا ته په یو سکند کې خوب درسي، لیکن ولې لت پر لته وړه. سکون په دې شیانو کې نشته، سکون د الله په دین کې ده. موږ چې څومره د کور د جوړېدو کوشش کوو، د زینت و آرایش و زیبایش کوشش کوو، د غومرې زیات کوشش باید پر دینداري وسي. که کور ساده یې پروا نه کوي، که کور کچه یې پروا نه کوي، که په کور کې رزق کم وي، خواړه کم یې پروا نه کوي، خو که په دا کور کې دینداري دا به در ټولو خوشحاله کور وي، در ټولو پرسکونه کور به دا وي، سکون به په دې کور کې در هر چا زیات وي، او خلک به راځي له دې ځای نه به سکون وړي او زده کوي به هم. لیکن که تا بنګلې جوړ کړي دي، که تا د راحت لپاره اسباب راوړي دي، د یخ او د ګرمي اسباب دې لګولي دي، هر څه دې پکې مهیا کړي دي، هر څه په پیخر باندې پراته دي، لیکن دینداري نشته، ستا په کور کې هېڅ هم نشته. ځکه په دې کور کې د شیطان منبع ده، دا کور د شیطان مرکز دی، دا کور د شیطان کور دی، په دې کې شیطان ننوتلی دی، هر زړه ته یې خفګان وروړی دی، هر زړه د خفګان څخه په تاویج. که په راحت و په سکون په دې شیانو کې وایي نو ته به در ګوند راحت منې. تاسو وګورئ ډېر کاروباریان هغه مالداره کسان داره کوي که نه چې هغو ګزاره په ګولۍ باندې، لیکن بیا هم سکون نه موندي، لرې مزګي. الله سره ته وایي الا بذکر الله، د خدای په ذکر باندې، د الله په یاد باندې، په دینداري باندې زړو ته سکون او آرام راځي. دینداري باندې الله پاک جل جلاله خوشحالي راولي. خوشحالي په دې اسباب کې نشته، خوشحالي د الله په دین کې ده.